دا دیګي بخار د افغانستان هغه یوازینی تولید دی چې د روسیې له یخو ځنګلونو نیولې د خلیجي هیوادونو ترڅنګ غربي هیوادونو او بیا هم تر امریکا ورسید. په اصل کې دې فابریکې شاوخوا 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د درونټې په سیمه کې فعالیت پیل کړ چې د راشکو بابا په نوم مشهور شول. خو په وروستیو کلونو کې دې دیګ له افغانستانه هاخوا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم شهرت پیدا کړ او زرګونه ویډیوګانې پرې جوړې شوې. د دې دیګ ویډیوګانې په یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک کې میلیونونه ځله وکتل شوې. حتی په نړیوالو فورمونو کې خلکو پوښتنې وکړې چې دا عجیب افغان دیګ څه ډول جوړ شوی دی. تر دې شهرت وروسته د کاروبار پراختیا له امله په کابل او نورو ولایتونو کې هم د بخاري دیګونو تولیدات پیل شول. خو د دې دیګونو د شهرت لامل دا دی چې د وخت سپما کوي. یعنی نور دیګونه ساعتونه وخت نیسي ترڅو غوښه او نور خواړه پاخه کړي، خو بخاري دیګ د فشار او بخار په مرسته خواړه په ډیر کم وخت کې تیاروي. داسې نرمي تیاروي چې ساری نه لري. بله مهمه ځانګړتیا یې دا ده چې د سون توکي سپموي، ځکه چې خواړه ډیر ژر پخوي نو ګاز، لرګي او نور سون توکي لږ مصرفوي. د راشکو بابا دیګونه د کلکو فلزي موادو څخه جوړیږي. د جوړولو په پروسه کې لومړی د لوړ کیفیت المونیم یا پولاد پرې کیږي، بیا ورته د ځانګړو ماشینونو په وسیله د دیګ بدن او سرپوښ جوړیږي. وروسته یې ازموینه کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې فشار نه ترې وځي او خوندي کار کوي. په پای کې رنګ بسته‌بندي او بازار ته د لیږد لپاره چمتو کیږي. نن ورځ زرګونه کسان د راشکو بابا په فابریکو کې کار کوي او زرګونه کورنۍ د دې صنعت له لارې روزي ترلاسه کوي.